پکار دی ته بل او سره ورکې ته ځان له دومره ګډوډ دا خو یو څو ورځو کې الله حل کوي د خپل رب نه امید ساته ته دا وړې خبرې دې راګستې دي او لوی سړی ته ځان ته وګوره ځوان سړی ښایسته سړی د خپلو کارونو ته وګوره ته دې بدن ته وګوره د خیر چابي وګرځه او د شر چابي مه ګرځه د خیر چابي وګرځه د شر چابي مه ګرځه یا کونجي او د شر دپاره ټاله وګرځه او د خیر ټاله مه ګرځه سړی به وایي چې قصه سره روانه او ته لاړې کمزې ته او که نه قصه همدقه روانه ده پیر صاحب د خیر ټاله ګرځېده پیر صاحب د خیر ټاله ګرځېده او ګوره هغه عالم ته چې هغه د خیر چابي وګرځېده ځکه حدیث کې راځي چې د الله بعض بندګان د خیر کنجیانې دي او بعض د شر کنجیانې دي او بعض د خیر دپاره ټاله ده بندی او بعض هغه نیک عمله دي چې شرونه بندی دلته اوس وګوره پیر صاحب څومره لوی نقصان وکړو خیر یې بندو که نه بندو په سړي باندې ټول خیر یې بندو نو ته هم داسې کار وکړه چې په خلکو باندې دروازې د خیر مه بندوه او مه د الله بندګان د الله نه ناامیده کوه مه ناامیده کوه څوک که دیني مسله ده او که دنیوي زه اکثر چې د ملګرو سره کینم که نه نو زما خپل ذهني د عادت ته یو ملګري ته هم دا نه یم چې ستا دا مسله ډېره ګرانه ده چېرته هم دا نه یم الحمدلله خو زړه کې راته پته چې ښه ګرانه ده دلته یو کس ته څه مسله راغلې وه ډېره مخکینۍ خبره ده 2018 به و که 18 نو د هغه مسله ډېره پیچیده وه او د خلکو سم یېرولی و داسې یې ګډوډ کړی و که نه چې زه تاسو ته څه ووایم ما سره ملاو شو چې ما سره ملاو شو ما ته وایي چې مسله دې شو مسله دې شو غریب د مخ نه پته لګېده ما ورته ما مسلې سره به وروسته ګورو راځه اول سزي ته ورځو جوس کو تازه د طبیعت برابر کو لږ به ساه ازاد کو وصحیح ګاډي ته وکړو دا به جوس وڅښو بیا ما مسله اوس مسله هغه بیان کړه ما ته پته ولګي چې دا خو ګرانه ده انساني اصولو مطابق الله ته څه ګران نه دي او زموږ د اصولو مطابق نو بیا هغه ته ما هیله بیله ده هغه ما ته وویل دا وړه ده نو ما ته خو هېڅ مسله نه سړی چې د غټه مسلې بیان یې کړي څه دا وړې خبرې دې راګستې دي او لوی سړی ته ځان ته وګوره ځوان سړی ښایسته سړی د خپلو کارونو ته وګوره ته دې بدن ته وګوره پکار دی ته بل او سره ورکې ته ځان له دومره ګډوډ دا خو یو څو ورځو کې الله حل کوي د خپل رب نه امید ساته ته به نو دا منډه ووایي یاره دومره خوشحاله وه په دې واپسۍ کې چې کله ته ما ته وایي زما دې په الله قسم وي دومره زه ګرځېدلی په دې مسلې کې که چا ما ته د اوسه پورې دا خبره کړې کومه چې تا نه وکړه نو د دې نیمه مسله حل شوه د نیمې سره د دې اوس ګوري مخکې نیمه حل شوه